بسم الله الرحمن الرحیم راځو سیل مارجن باندې باس کو ټیکس ډایرکشن تیر باندې بدل کړه شو چې د ټیکس ډایرکشن کو خط افق نو متبدل او متخینه چپ طرف ته چپ مخې طرف ته نو نن لول سیل مارجنز حاشیو ته بغل وته مارجنز په ول چې حاشیه یا بغل ته وي د سکه او سیلز دغه یو خانه ته وي اوند د سیلونو په حاشیو باندې خبره ده د سیلونو بغل څومره دی وي مونږ کولای شو چې د سیل مارجن زیات یا هم کم صحیح ده دغه ځای ته وګورئ ګوره د ما خط کش دې نه شروع دی او تر دې ځای ختم ده دینه اخوا دی خو چې کومه ساحه هم دغه مارجن وي یا ګوري دا بره ساحه ته چې کوم لیکل کې یا جدول اخلي دې ځکه به شروع صحیح ده دا د شی دی حاشیه دي صحیح ده یا دا سایډ یا هغه سایډ یا بره لاندې تاسو حاشیه درکې نو اوس موږ د ټیبل پاشو باندې ډیسکس کوو سیل مارجن ته چې تاسو راشي بل څلور خبرې ټاپ باټم لیفت او رائټ کوم سایډ نه ته غواړئ چې مارجن دې زیات شي ټاپ ماره بره فرق زور تم چې بره نه 2% زه غواړم چې مارجن زما ډیر شي اوکې کا ور 2% یا 2 سانتي متر د دې هغه مارجن زیات شو ټیبل وګوره څومره کشاله شو برانه مونږ ورته ویلو کنه کاپس د کنټرول زائد کوم جدول ډیر غټ ځکه دومره کشاله لګي سل کې ورته هم چې باټم لاند باټم کوم طریقه مثال بل لیفت ورکو نو بس نه کو 1% ورته هم چې چپ طرف نه راځي اوکې ګوره چپ طرف نه 1% دا سیلونه لګ واخازه اندازه کم او ځکه معلومه شي ښه ګوره کوم ولیدا واپس مې تر واپس نو تاسو کولای شئ چې سل مارجن چپ خي او بار او لاندې خاصه د دې دغه اضافه ډیفالت سیل پیسنګ د سیلونو تر مابین فاصله اوس وګورئ هر سیل یو بل سره جد ده یو بل کې 90 ده صحیح ده کنه ورته دي یعنی فاصله نه لري خو مونږ کولای شو چې د سیلونو ترمنځ فاصله هم اضافه کړو نو مونږ سیل مارجن ته راځو اول ولا ټیګمار ولري ګوره دا کار نه کوي ټیګمار وره الاو سپیسینګ بټوین سیلز د سیلونو تر مابین څوکا اجازه ورکړه کله چې اجازه ورکړه څومره تاسو ورکړئ دلته 0.01 یو د زیلک زیاتوم 0.05 پنځه واغست اوکې کوګره هم یو ډیزاین غوندم کېږي د هر سیل تر مابین فاصله اضافه شي دا کچېره تاسو دغه ځای نه یادای ګوره دغه سیل نه دغه سیل دغه منځ کې چې کومه فاصله ده دا 0.05 شو دا اوس د هر سیل تر مابین اضافه وره ده چې ډیر زیات بدن ورکوي د ډیزاین لپاره هم استعمال کنه بعد باندې یو خټ ډیزاین دار ټیبل پر راځي او کچېره دا زیات شي کنه نو بیا بد ښکاري ګوره دا بزر لږ زیات کم اوس هم دومره لاندې ده چې 12 سکند بیا بد ښکاري نو سیلونه باید نږدې وي تبر ډیر به دیول ورڅخه لري نه وي یاد شو راځو سولټ ته سولټ په هم ربن کې تاسو وایله په یاد مو ده دلته وایله A to Z بیا وایم لږ به تکرار وکړو سم ده فرض کړه دلته دا درې کلمه به I want to delete them here دلته لیکم name father name here I want to write job ولی here خالد تاسو په خالد نه خالد نومره ډیر زیات استعمالي کوي لار نمونه به ورکو علي صنف لطف الله انوري صنف بهار خالد صنف محمد شفیق ازمل عبید صنف جواد جاب لیکم علي ټیچر ولی کارکر here we can driver and doctor دا څو ټیبل موږ واغست ښکاری زه په دې باندې سورټ کوم تنظیمونه په الف و با باندې په اعداد باندې جګ نه ټیټ ته ټین نه جګ ته یا نه تر الف نه تر یا نه تر زیډ او زیډ نه تر ا پورې دا هغه څه چې کله تاسو جدول واخلئ هغه باید اصلاح شي اوس فکر کوم مکتب کې هم دغه نوی قانون ده چې د مکتب ادیریان باید په الف با سره ولیکل شي اول نمبر او دویم نمبر چې لیکل کېده په ډیرو نمبرو باندې هغه هم پای ته ورسېد دا ټول ټیبل د انتخابامه زه غواړم چې نمونه اصلاح کوم ګوره علي ولی خالد عبید اوس نمونه کم دي وخت کم ده ولی وګوره په ډبلیو توري باندې شروع ده دا دویم قدم کې ده حالانکه چې ډبلیو د انګلیسي ژبې د الفبا په وروستیو تورو کې راځي همداسې ده کنه نو موږ به ټیبل انتخاب کړو د دې لپاره چې دا تنظیمونو کې سورټ ته ځو دا تاسو وایلی د لږ به پیچیز لاړ شو صحیح ده اولنی کار چې تاسو به په سورټ کې کوئ هغه هیډر رو چک کول دي ستاسو ټیبل هیډر رو لري که نه لري دغه نیم فادر نیم جاب دې ته څه وایي هیډر رو دا معنی دا به انتخابو که چیرې دا انتخاب نه کړو نیم اوس په این توري شروع ده د کمپیوټر داسې فکر کوي چې دا هم یو نوم ده چېرته چې د این توري نوبت وي دا همغه ځای ته وړي ورته مای لیست هاضمه لیست هیډر رو لري کله چې لري ما ته دلته د کالمونو نومونه راکړي نیم فادر نیم جاب سورټ ته په څه شي کوي تنظیمونه د کوم څه شي نه نګاروي نومونه نه دي ترتیبونه وي پلار نومونه نه دي که جاب نه دي وي ورته نیم څخه دي وي نیم څه دي نومونه ټیکس که نمبر دي دا خپل انتخابيږي نمبر نه د ټیکس کنه اسندنګ واړه کډه اسندنګ الف نه تر یا ترتیب شي کا یا نه تر الف یا ان ته زړ کزړ نه تر اسندنګ دا معنی چې ان ته زړ ته اسندنګ دا معنی زړ نه تر یا اسندنګ دا معنی چې یو ډیر نه تر لګا او اسندنګ لږ څخه تر ډیر اوکې کومه ګور اوس به ماته هغه نمونه راکې چې هغه په ا شروع وي اول کې علي
بیا بی توره نشته سی نشته ان تر کې پورې نوبت دی بیا باید بیا ولی ګوره اخرنۍ توره ده هغه یې چېرته راکړه په لاست اینډ کې راته راکړه په یو خبره یاد ساتئ په سورټ کې کله چې نوم تبدیلیږي د هغه نور انفارمیشن چې دی هغه به هم تبدیلیږي ځکه ولی سن اف بهار دا کارټر ده صحیح ده دا که چیرې اوس ولي مخکې په دویم ځای کې وه دلته قرار لري که نه که چیرې یوازې ولي دلته راشي ولي د پلار نوم څه وه بهار مګر هلته اوس څه شی ده لطفالله نو داسې بیا نه کېږي د ولي ټول ریکارډ به دلته لاندې راځي یا وایي که نه ولي کارټر کراچیوان ده خو مګر په دویم قدم کې دلته اوس څه شی لیکل شوی ټیچر نو ټول ریکارډ به ورسره راځي ښه پوه شوې په هدف باندې که چیرې د یو کس ریکارډ تبدیلیږي تغییر و تبدیل خوري هغه نور سیلونه نور کالمونه کې چې کوم معلومات دي هغه خود خپله ورسره تغییر کوي سمه ده نو دا سورټ تاسو کاملا لوسته دی بیا درس مې نوري صحیح ده ریپیټ هیډر رو هیډر رو د تکرار شي دا کمانډ کار نه کوي دا به څنګه فالو ډسیبل ده انیبل کوو به اوس فعل حل کار نه کوي کار ولې نه کوي موږ وایو ریپیټ هیډر رو که موږ یو داسې جدول اخلو چې هغه څو ورقو ته مې سره ښکته شوی واوسي او یو هیډر رو لري هغه هیډر رو د هر ورق ته راشي نو دې کمانډ څخه استفاده کوو د مثال په ډول د ټیب بټن که چیرې ووم که دا ټیبل به زما همداسې ادامه پیدا کړي ان تر دې چې بلې ورقې ته بلې ورق ته راغی که نه اوس زه غواړم فرض کړه انټري پکې کومه زه اوس نه پوهېږم چې دلته څه شی ولیکم دلته نوم دلته د پلار نوم دلته جواب و که نه اوس فرض کېدای شي دلته پلار نوم ولیکم دلته نوم ولیکم دلته جواب ولیکم یعنې ځکه چې هیډر رو نه لري او دا هم نه کېږي چې هره ورقه کې زه جلا جلا دا هیډر رو تاسو به د دې کار د اسانتیا لپاره راشئ هیډر رو چې کومه ده دا به انتخاب کړئ داسې صحیح ده نیم فادر نیم جاب دا هیډر رو وه که نه وه کله مو چې دا انتخاب کړه ګوره ریپیټ هیډر رو خپله عام کېږي ریپیټ تکرارول هیډر رو دغې رو ته وایي د هیډر د سر رو د تکرار شي په دې یو ځل به کلیک وکړئ کله مو چې یو ځل کلیک وکړه اوس ډاون راشئ راغلی که نه خپله ریکارډ ګوره خود به خود راغلی اوس که زمونږ ټیبل نورم مخکې ځي درېیمې ورځ ته ځي نو هلته به اتومېټیک ګوره خپله ماته دا شیان لیکي ویلې که کوم داسې څومره ته مخکې ځې که نه تر څو چې تا بېرته ورته نه وي ویلي بیا یې قطع نه کړې تر هغې به تا ته دا ریپیټ تکرار ده داسې جدولونو سره موږ مخکې وو چې لس شل ورق مې ضرورت وي نو ضرور نه دی چې بار بار ته ورته خپله هیډر پوه شوئ که نه کنورټ ټو ټیکس متن دی تبدیل کړه د دې څه هدف دی موږ وایو کنورټ ټو ټیکس یو ټیبل مو اخیستی او یو کس وایي چې دا دې غلط لیکلی دا ماته په جدول کې مه لیکه دا ساده ولیکه او تا مکمله خواري کړې کله انټري دې کړې دا ټوله ډیټا دې لیکلې نو د دې کار لپاره څنګه مهم دي موږ ډېره مخکې یو بل کمانډ درلود که ستاسو په یاد شي په دې دغه کې و انسرټ ټیبل دلته داسې کمانډ چې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل متن مو لیکه بیا مو تبدیلوه جدول ته اوس تیاره جدول ما لیکلی خو زه نه غواړم هغه جدول کې کار وکړم څه غواړم هغه باید تبدیل شي ساده متن ته د مثال په ډول همدغه ټیبل به فرض کړو تیار ما لیکل کړي که نه یو کس دا غلط دي دا د جدول کې نه دا باید ساده وي اوس به څه نه کېږي دا ټول دې کاپي شي پیسټ شي نه او ډېر زیاته ډیټا وي څه کول پکار دي دا به انتخاب کړم که نه زه اوس ځم لیاوټ ته او په لیاوټ کې دلته ورته کنورټ ټیکسټ ټو ټیکسټ متن ته تبدیل کړه کنورټ تبدیلېدل ټو ټیکسټ معنا متن ته په دې کلیک وکړه تاسو دې کې تاسو کار کړو ټیب دې کار کړی کاما دې کار کړی پاراګراف مارک دې کار کړی خپله دا انتخابېږي ټیب نه والی که نه ځکه د ټیب بټن یې په واسطه یو کالم نه بل ته ورتلم اوکې کوم دی ځای نه ګوره ټیبل زما ختم شو ټیبل ختم شو په ځای څه راغی دلته ساده متن راغی وینئ جدول نه لاړ شو ګوره نیم دلته فادر نیم دې ځای کې وچاړ ګاټ اټ پوه شوئ اوس که چیرې دا بیرته تبدیلوو جدول ته څه کوو آفرین دا نو بیا دې ځای کې موږ لوستی انسرټ ټیبل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل اوکې پوه شوئ وروستی کمانډ لولو چې فرموله اکسل پر ترو موږ دلته محاسبه هم کولی شو نه یوازې ورډ به تاسو ته ټیکس لیکي بلکې یو وخت کلکولیشن هم کوي ښه محاسبه به څنګه کوي زه به د دې جاب په ځای ولیکم چې سلري تنخواه دې کسانو ته به تنخواه یې والا کو دومره غواړم چې دا په دې بل سل کې ټوټل مجموعه زه پیدا کړم چې ټوټل سلري زما څومره کېږي ورډ به تاسو جمع کوئ داسې به ماشین حساب نه راخلي چې دا جمع کړي بیا دلته خپله ولیکئ دلته به ودرېږي دې فرمولې ته به راشئ فرموله کې خود به خود خپله دا تاسو دې ځای کې لیکي ګوره دې لیکلي از اکول یعنې مساوي سم دا اکسل چې راغلی په دې به پوهېږئ دا فرمول شو مساوي سم یعنې دا معنا چې جمع کا څوک جمع کا خاص کې چې لیکلي اباف پورتني اعداد څه کا جمع کا په دې اوکې باندې کلیک کړه ته چې دا 2958 کېږي
خو دا بیا ایډیټ پکې نشي کېږي ګوره که څه چیرې دغه جن یو عدد پاک کړم که نه دا اوس هم هماغه 2950 تغیر پکې راغی نه یعنې کله چې تا محاسبه وکړه هماغه وخت کې به دا څه وي هماغه نمبر درته لیکي اوس ما تغیر وړی یو کس ته مې معاش نه دی ورکړی صفر مې که نه اوس دلته هماغه 2950 بیا به د دې لپاره په دې باندې رایټ کلیک وکړې او ورشو رایټ کلیک پې دلته به راشي رایټ کلیک دلته لیکلي اپډیټ فیلډ باندې به کلیک کوې نو ګوره دا څه وشو 340 تاسو انزر ریبن کې یو بل کمانډ دی غلط راوستل اوس ولې غلط راوستل الته 1212 ګوره موږ ورته چې اباب راته جمع کا دغه دوه عددونه جمع کړي ځکه هغه نمبر خو صفر خالی ده کنه موږ ورته چې د نمبر عددونه جمع کا خو ما خالی کړه دوه ظرفیت نه لري چې اوس ټول دا شیان مې بیا نور پیسې دي یعنی ابتدایي محاسبه درته کوي شي یو سل درویش او 211 340 صحیح ده هم دا دوه عددونه راته صحیح ده اوس کچېرې دلته اوس فرق مثال لاس قیمت مې بیا ورکړه را دې وګورو چې اوس څه کېږي رایټ کلیک ورته اپډیټ فیلډ ګوره 1550 شو هغه برنی عدد یې مور سره دا واغست پوه شوئ نو یو نیم وخت کې ابتدایي محاسبې ته ضرورت کېږي فارمولایزینګ ورسره دا ول ټیبل او د ریاړ ون ډیزاین او لیاوټ کوم پکچر آنلاین او سټایل سیپ چارټ دا به